د غزل نه مخکې دوه شعرونه عرض دي چې د چا چې خپل ذاتي کردار ذاتي لیاقت نه وي، استاد صاحب د چا چې خپل ذاتي کردار ذاتي لیاقت نه وي، دا خلک د منصب او د نسب سهارا اخلي. د چا چې خپل ذاتي کردار ذاتي لیاقت نه وي، دا خلک د منصب او د نسب سهارا اخلي. او چې څومره غله رهزن او قاتلان د دې وطن دي چې بله لارې نه وي د مذهب سهارا اخلي. ډېره مننه، ډېره مننه. مختار صاحب د غزل مطلع عرض ده چې دا چا ویل چې په دې خاوره کې زر نه پیښیږي، دا چا ویل چې په دې خاوره کې زر نه پیښیږي، موږ سره زر شته خو په موږ زرګر نه پیښیږي. دا چا ویل چې په دې خاوره کې زر نه پیښیږي، موږ سره زر شته خو په موږ زرګر نه پیښیږي. او دا ضمانت په دې وطن کې هیڅ څوک نه راکوي. فیض صاحب دا ضمانت په دې وطن کې هیڅ څوک نه راکوي چې زه شر نه کوم نو ماته د شر نه پیښیږي. دا ضمانت په دې وطن کې هیڅ څوک نه راکوي چې زه شر نه کوم نو ماته د شر نه پیښیږي. او مختار صاحب شعر دی چې په ټونډو خپو باندې مې ټوله زندګي تېره شوه، په ټونډو خپو باندې مې ټوله زندګي تېره شوه، او زما د خپو په مقدار ماته صادر نه پیښیږي. په ټونډو مننه، په ټونډو خپو باندې مې ټوله زندګي تېره شوه، زما د خپو په مقدار ماته صادر نه پیښیږي. او د پرهرونو د دردونو دکانونه ډیر شو. ریشم صاحب د پرهرونو د دردونو دکانونه ډیر شو، په ټول بازار کې یو ټکور د زیګر نه پیښیږي. او یوې خندا ته سلطنت د زړه سپارلی شو، خو یوې خندا ته سلطنت د زړه سپارلی شو، خو قسمت نشته چې په منګه دلبر نه پیښیږي. او سمی صاحب د غزل مقطع ده چې شاکره منګ د فرښتو فخار کې ژوند تېرو، شاکره منګ د فرښتو فخار کې ژوند تېرو، په منګ زمونږ غوندې بېکاره بشر نه پیښیږي.